سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. سینوها یوازې ناول نه دی. په دې کتاب کې تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه او ارواپوهنه رانغښتي دي. د دې کتاب لیکوال میکا والټاری دی. ژباړه یې ډاکټر محمد عیسی ستانکزي کړې. زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. سینوها یعنی دا لوی کتاب تاریخ نه دی، ناول نه دی، سیاسی کتاب نه دی، فلسفه نه ده، ارواپوهنه نه ده، دین پوهنه نه ده، خو عجیبه دا ده چې دا هر څه دی. په دې کتاب کې تاسو له یوه مفکر ډاکټر سینوها سره تر میلاد 1450 کاله وړاندې مصر ته سفر کوئ او دا ډاکټر د سفر خورا مهربان لارښود دی. تر میلاد 1450 کاله پخوانی مصر عجیب مصر دی. د فرعونیانو د 19مې لړۍ د پیل کلونه دي. فرعون او دربار یې د ټولو دنیوي او اخروي ګټو سرچینې دي. د فرعون پر وړاندې وړه خبره هم کفر او د مرګ په بیه ده. هڅه کیږي چې تر واک لاندې خلک ړانده وساتل شي او د ولې کلمه تر ټولو منفوره کلمه ده. معبد او دربار د ژرندې دوه پلونه دي چې د هغه وخت د خلکو د سرونو دانې ترمنځ دل کیږي. خرافات د دین او مقدساتو په نامه پر خلکو ورتپل شوي دي. فرعون چې مري له سره یې خوشبو لټیږي او له پوزې زرین وزري مارغان الوزي او بیا له لمر سره وصل کیږي. په ښوونځیو او پوهنځیو کې ټول علوم د فرعون د زورواکۍ امتداد ته لاره هواروي. په نصابونو کې د فکر د روزلو تومنه نشته او ټول کتاب لوستونکي د توتیانو په څیر یوازې خبرې کوونکي دي. ډاکټران تکړه دي. په هغو ناوړه شرایطو کې طبي سهولتونه برابرولی شي، خو د خپل علم په ژورو نه پوهیږي او همدا سرسریتوب دی چې دوی هم د تیارو په ماتولو کې ناکام دي. هر خواته د زورواکۍ، ناپوهۍ، ظلم، خرافاتو، فساد او بې عدالتیو تیاره خوره ده. خو د خلکو د شعور له توره د نور تمه نه کیږي او رود نیل آرام روان دی. خدای یوازې له فرعون سره نیکې اړیکې لري او نورو ټولو خلکو ته په غوسه دی. که خلک د فرعون په وړاندې وړه ګستاخي هم وکړي، په عذاب به اخته شي. خدای او د هغه ویرونکی تصور د فرعونیانو او د معبد د کاهنانو لویه وسله ده چې خلک پرې رام کړي او د پورتنیو منابعو له مرستې پرته څوک خدای ته د رسېدو تصور هم نشي کولی. سینوها تاسو تر لاس نیسي، پر معبدونو مو ګرځوي، دارالعلوم او دارالطب ته مو بیایي، د فرعون دربار ته مو رسوي، د هغوی کړه وړه، خبرې، عقاید، سیاست، عدل او ظلم درته ښیي، د کاهنانو له رویې مو خبروي، د مستۍ محفلونو ته مو بیایي، نورو هیوادونو ته سفرونه در سره کوي او غواړي تاسو ته وښیي چې انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. سینوها عجیب کمالونه لري. د یوازې د فرعون د دربار ډاکټر نه دی، بلکې د هغو ټولو ټولنیزو ناروغیو یو ډیر ځیرک طبیب دی چې د هغه مهال ټولنیز ارګانیزم پرې اخته و. د یوازې د شاهي کورنۍ د فرعونانو کوپړۍ نه دي پورته کړي، بلکې پر هغه څه خبرې کوي چې له امله انسان ته فزیکي یا معنوي زیان رسیږي. د دې کتاب لوستو او اوریدو ته ستاسې له رابلنې موخه یوازې دا نه ده چې تاسو ته د پخواني مصر په اړه یو د تاریخ، فلسفې، ټولنپوهنې، ارواپوهنې او دین پوهنې یو ماجون په داستاني بڼه په لاس درکړل شي، بلکې موخه دا ده چې وګورو د مصر د هغه مهال له انسانه زموږ د پیړۍ تر انسانه پورې د معنویت څومره لار کټ شوي دي. سینوها د هغه مهال د انسان په اړه بدبین دی او دعوه کوي چې د دې موجود فطرت به 100,000 کاله وروسته هم عیني شی وي. موږ یې له سینوها سره منو که نه منو، خو د دې کتاب تر لوستو وروسته به تاسو پوه شئ چې موږ اوس هم ټول یوازې د زمان او مکان په تغییر په هغه مصر کې اوسو چې تر میلاد 1450 کاله وړاندې آباد و. فرعونان، کاهنان او عوام یې مهمې طبقې وي، خو لومړی دوی د درېیمې هغې د مرګ، استثمار او استعمار په بیه ژوندی وي. موږ غوښتل چې د دې کتاب په اړه له ګرانو لوستونکو او اوریدونکو سره ډیر وغږیږو، خو د کتاب په اړه تر خبرو د کتاب متن ډیر ارزښتمن دی، ځکه نو موږ له تاسو سره یو ځای د دې کتاب د لوست موضوع په پښو کوو. په سینوها پسې روانیږو او تر میلاد 1400 کاله وړاندې مصر ته د سفر بسم الله کوو، خو د تلو پر مهال یوه وروستۍ هیله.
د پخواني مصر نه د راګرځېدو پر مهال له سینوهه نه هغه هنر ضرور له ځان سره راوړی چې د هرې زمانې د فرعونانو ټول طلسمونه ماتولی شي، یعنی فکر. ښه سفر ولرئ په مینه او درنښت. ډاکټر احسان الله درمل، د سلواغې 5مه 1490 لمریز کال. لومړی څپرکی: د ماشومتوب وختونه. هغه سړی چې ما پلار وباله د طبس په ښار یعنی د نړۍ په ستر ښار کې د بېوزلو طبیب و، او هغه ښځه چې ما خپله مور بلله د هغه میرمن وه. دغې جوړې تر زړبودۍ پورې اولاد نه درلود، نو زه یې په زویولۍ ونیوم. له دې امله چې دوی سادهګان ول، نو ویل یې چې زه خدایانو ورستولی یم، خو په دې نه پوهېدل چې د خدایانو دغه ډالۍ به دوی ته څومره بدمرغي ور په برخه کړي. مور سینوهه بللم. هغې له کیسو سره ډېره مینه درلوده او د سینوهه نوم یې هم په یوه کیسه کې اورېدلی و. د مصر یوه مشهوره کیسه ده چې وایي سینوهه یوه ورځ ناببره د فرعون په خیمه کې یو خطرناک راز واورید. کله چې خبر شو فرعون پرې پوهېدلی، نو د مرګ له ویرې وتښتېد چې یو څه وخت په کوڅو کې له ډول ډول ګواښونو سره مخامخ و، خو وروسته بریالی شو. زما مور هم فکر کاوه چې زه له ګواښونو او مرګونو راتېر شوی او دې ته رسېدلی یم، او له دې وروسته به هم له هره ګواښه ژغورل کېږم. د مصر د معبدونو ملایان وایي چې د هر چا نوم د هغه د برخلیک استازیتوب کوي، او له نوم څخه پوهېدی شو چې پر خلکو څه راځي. ښایي له همدې کبله وي چې په خپل ژوند کې له ډېرو ګواښونو سره مخامخ شوی یم. پردیو ملکونو او هیوادونو ته لاړم او د فرعونیانو په رازونو، هغو رازونو چې د مرګ سبب کېږي، پوه شوم. خو زه فکر کوم که ما بل نوم هم درلودی، بیا به هم له دغو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوی وای، او په ټوله کې زما په باور نوم د انسان په ژوند کې کوم اغېز نه لري. خو کله چې چاته نیکمرغي یا بدمرغي ورمخه کړي، نو د دغه ډول ګروهي په مرسته خپل دردونه کموي او په نیکمرغۍ کې بیا ځان د هغه سعادت وړ بولي چې ورسېدلی دی. زه په هغه کال وزېږېدم چې د فرعون زوی پکې پیدا شوی و. د فرعون میرمنې چې 22 کاله یې فرعون ته زوی نه و زېږولی، پر همدغه کال زوی وزېږاوه. خو د فرعون زوی په پسرلي یعنی د وچکالۍ په موسم کې وزېږېد، او زه په مني کې چې د اوبو د پرېمانۍ وخت دی پیدا شوم. نیل سیند چې مصر خړوبوي د اروپا او اسیا د شمال د سیندونو پر خلاف په مني کې راخیږي او مستیږي، او د مصر خلکو د نیل سیند د مستېدا لپاره خوشحالي کولې، ځکه چې کرنیزې ځمکې به یې خړوبولې او د طبیعي سرې په شان خړه به یې پر ځمکه کېنوله، چې ورسره به د ځمکې حاصل ډېر زیات شول. نن سبا هم مصر له همدې نیل څخه خړوبېږي، خو کله چې د مصر په سویل کې د العالي ډیم یا بند جوړ شو، د نیل اوبه په مني کې کرنیزو ځمکو ته نه ورخیږي او پر دغه مهال ځمکو ته مصنوعي سرې ورکوي. زه نه پوهېږم چې کله او څنګه مې دې نړۍ ته سترګې رڼې کړې، ځکه کله چې مور مې د نیل سیند پر غاړه وموندلم چې د لرګیو په یوې کجاوي کې پروت وم، د کجاوي سوري د ونو په کنډو یا سریښو بند کړي ول چې اوبه کجاوي ته ورننوځي. زما د مور کور د سیند پر غاړه و او په مني کې به اوبه راختلې. مور مې اړه نه وه چې د اوبو د راوړلو لپاره له خپله کوره لرې ولاړه شي. یوه ورځ چې هغه د کور مخې ته ولاړه وه، هغه کجاوه یې ولیدله چې زه پکې پروت وم. وروسته یې راته وویل چې مرغان دې پر سر الوتله او سندرې یې ویلې. مور مې کور ته بوتلم او نغري ته یې نږدې کړم چې تود شم. خپله خوله یې زما پر خوله کېښودله او په زوره یې خپله ساه زما په خوله کې پوکړه چې هوا زما سږو ته ورسیږي او بیرته ساه واخلم. په هغه وخت کې ما کړیکه کړې وه، خو ډېره کمزورې وه. پلار مې د بېوزلو سیمې ته تللی و چې طبابت وکړي او د ناروغانو د معالجې په بدل کې 2 هیلۍ او یوه پیمانه اوړه له ځان سره راوړي ول. کله چې زما غږ واورید، فکر یې وکړ چې مور مې پیشنګوری کور ته راوسېدی، خو مور مې وویل دا پیشنګوری نه دی، یو هلک دی او ته باید خوشحاله شې چې موږ زوی پیدا کړی دی. په سر کې مې پلار خپه او غوسه شو. په غوسه کې یې مور ته کونګ خطاب وکړ، خو وروسته یې چې زه ولیدم مسکی شو او موافقه یې وکړه چې ما د خپل زوی په توګه ومني. بله ورځ مې پلار و مور ګاونډیانو ته وویل چې خدایانو زوی ورکړی، خو زه فکر نه کوم چې هغوی به دغه خبره منلې وي، ځکه چې هیڅکله یې نه و لیدلي چې زما مور دې امیندواره وي. مور مې هغه کجاوه چې زه پکې موندلی وم زما د زانګو پر سر وځړوله، او پلار مې یو میسي لوښی د معبد لپاره ډالۍ کړ چې زما نوم په عبادتځي کې د هغوی د زوی په توګه ولیکي.
په افغانستان کې هم له ډېر پخوا دا دود و چې د نویو زیږېدلو ماشومانو نوم په قرآن مجید کې ولیکي چې د زیږېدو نیټه یې هیره نه شي. خو د لومړي ځل لپاره په مصر کې په رسمي توګه د بچیانو د نومونو ثبتول پیل شول او بیا دغه چاره اروپا ته هم ورسېده او په اروپا کې مور و پلار دنده درلوده چې د ماشوم د زیږېدو نیټه او د هغه نوم د کلیسا په کتاب کې ولیکي او په همدې ډول د نوم لیکلو دود رامنځته شو. همغه ډول چې په دغه کتاب کې اورو د لومړي ځل لپاره دغه دود په مصر کې پیل شو او له هغه وروسته همغه ډول چې په دغه کتاب کې به یې واورئ د هلکانو د سنتولو دود هم د لومړي ځل لپاره په مصر کې پیل شوی دی. ژباړن: د هغه وروسته مې پلار چې طبیب و سنت کړم ځکه ویرېده چې که مې د مصر د معبد ملایانو ته د سنتولو لپاره وسپاري نو د معبد د ملایانو چړو زخم معفوني کوه. خو پلار مې یوازې د دې لپاره سنت نه کړم چې زما ټپ چرک ونه کړي بلکې معبد ته یې د دې لپاره ونه لیږلم چې مسي لوښي پرته یې باید د سنتېدا لپاره معبد ته نورې ډالۍ هم ورکړې وای. پلار مې بېوسه و او مسي لوښی هم ورته ډېر ګران بیه شی ښکارېده. تر هغه وخته چې ماشوم هم هغوی ته مې د پلار و مور په سترګه کتل. خو له ماشومتوبه وروسته د ځوانۍ پړاو ته د ننوتلو پر مهال یې زما ویښتان رالنډ کړل او پلار و مور مې واقعیت راته بیان کړ. دوی له خدایانو ویرېدل او نه یې غوښتل چې همیشه له دغو سترو درواغو سره ژوند وکړي. زه هیڅکله پوه نه شوم چې زما اصلي مور و پلار څوک دي خو په دې باور لرم چې زما مور و پلار د بېوزلو له پرګنې څخه ول یا ښایي شتمن کسان وو خو زه لومړنی یا وروستی ماشوم نه وم چې پر دغه برخلیک اخته شوی وي او نیل سیند ته یې اچولی وي. په هغه وخت کې تبس د مصر لومړی درجه او د نړۍ ستر ښار و او هلته د ډېرو شتمنو ماڼۍ ودانې وې. د تبس شهرت او اوازې د دې سبب شوې چې ډیر شمیر بهرنیان له نورو هیوادونو راشي او په تبس کې ژوند وکړي. ډیر نور پکې بېوزله ول خو دغه ښار ته د دې لپاره راتلل چې شته ترلاسه کړي. د سترو معبدونو او د شتمنو د ماڼیو په څنګ کې د نیل پر دواړو غاړو باندې تر هغه پورې چې سترګو کار کاوه د بېوزلو جونګړې ودانې وې او په دغو جونګړو کې هم مصري او هم نورو بېوزلو خلکو ژوند کاوه. ډیر ځله به بېوزله میرمنو خپل بچان په ځنبیلونو یا کجاوو کې کینول او نیل ته به یې سپارل چې د سیند پر لوري لاړ شي یا هم شتمنو میرمنو خپل نامشروع بچان په کجاوو کې کینول او نیل ته یې سپارل. خو له دې سره سره چې مصریانو به خپل ماشومان له زیږېدو وروسته سنتول خو زه سنت شوی نه وم نو فکر کوم چې زما مور و پلار بهرنیان ول. کله چې له ماشومتوبه د هلکتوب او تاندې ځوانۍ پړاو ته ورسېدم زما زلفې غوڅې کړې او مور مې زما ویښتان او د ماشومتوب بوټان د لرګیو په یو صندوق کې کېښودل او هغه کجاوۍ هم راوښوله چې زه یې پکې پیدا کړی وم او له نیله پکې راتېر شوی وم. ومې کتل چې د کجاوې لرګي زیړ شوي او ځینې لرګي په پړي تړل شوي ول. مور مې ویل کله چې مې دغه کجاوه پیدا کړه همدغه پړی هم ورسره و. د ځنبیل یا کجاوې ظاهري بڼې دا ښوده چې زما مور و پلار شتمن نه ول ځکه که شتمن وی نو په یوې ښې کجاوې کې به یې کېنولی او د نیل څپو ته به یې سپارلی وم. اوس چې بوډا شوی یم د ماشومتوب پړاو د یوې رڼا په شان زما له سترګو تېرېږي او په دې برخه کې د یو شتمن او بېوزله ترمنځ توپیر نه ګورم ځکه چې یو بېوزله بوډا هم د شتمن په شان خپل ماشومتوب رنګین ګوري او ټولو ته داسې ښکاري چې د ماشومتوب پړاو تر اوسني حالته ډېر ښه و. زموږ کور د نیل پر غاړه معبد ته نږدې په یوې بېوزله سیمه کې و او کور ته څیرمه یو بندر و چې د نیل کښتیو به پکې بارونه اوچتول یا به یې خپل بارونه ښکته کول. د دې سیمې په تنګو کوڅو کې سلګونه شرابخانې وې چې د نیل ماڼوګانو به پکې شراب څښل او دغه راز په دغو کوڅو کې د عیاشۍ لپاره کورونه جوړ شوي ول چې د ښار شتمن به په روانو تختو کې د عیاشۍ او ساتیري لپاره ورتلل. په دې بېوزله سیمه کې اوچت او لوی کسان د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورین افسران او د کښتیو څو تنه ماڼوګان او د معبدونو څو تنه ټیټپوړي ملایان ول. زما پلار هم د سیمې په لویو کسانو کې شمیرل کېده او زموږ کور هم د بېوزلو د کورونو په پرتله چې له خټو جوړ شوي ول د ماڼۍ په شان ښکارېده. موږ په سرای کې یو وړوکی بڼ درلود چې پلار مې پکې د نارون یوه ونه ایښې وه. دغه وړوکی بڼ د ونو په یو کتار کې له کوڅې بیلېده او د بڼ په منځ کې یو حوض و چې د مني په موسم کې یعنې د نیل د سیند د مستېدا پر مهال مو اوبه پکې اچولې. زموږ کور 4 کوټې درلودې چې په یوې کې به مور پخلی کوه او یوه هم د پلار د ناروغانو کتنځی و.
په اونۍ کې به یو ځل یوه نوکره زموږ کور ته راتله او زما له مور سره یې د کور په کارونو کې مرسته کوله او په اونۍ کې به یو ځل یوه میرمنه راتله چې زموږ جامې د نیل غاړې ته یوسي او ویې وینځي. ټول هغه معلومات چې په دغه کتاب کې د ښار د یوې متوسطې کورنۍ په هکله اورئ د تاریخي اسنادو مدارکو په اساس سم دي او د مصر په پاپیروسونو یعنی د مصر په مکتوبو آثارو کې شته او داسې تصور ونه کړئ چې لیکوال د ننني ژوند په تقلید کې دغه خبرې له ځانه لیکلي دي. ژباړن: زه به کرۍ ورځ تر یادې شوې ونې لاندې څملاستم او کله چې به کوڅې ته تلم یوه لرګینه تمسا به مې په پړې تړله او له ځان سره مې د کوڅې په ډبرو کې کشوله. دا زما لوبتکه وه او ټولو ماشومانو به دغې سورخولۍ تمسا ته په ډېر حسرت سره کتل او زړه به یې کېده چې زما په شان د لوبو یو شی ولري. زه په دې پوهېدم چې یوازې د اشرافو زامن دغسې لوبتکې لرلی شي. نور هلکان مې هم پرېښودل چې پرې لوبې وکړي. دغه د لوبو شی د شاهي دربار ترکاڼ زما پلار ته جوړ کړی و، ځکه چې زما پلار د ترکاڼ د هغې دانې درملنه کړې وه چې هغه به یې د ناستې پر مهال ځوراوه. د سهار لخوا به مور بازار ته بیولم او که څه هم ډېر شیان به یې نه اخیستل خو عادت یې درلود د هر شي د اخیستو لپاره د اوبو د 1 ساعت په اندازه چنی ووهي. د اوبو ساعت هغه کاسه وه چې لاندې به یې کوچنی سوری ورکړی و او اوبه به یې لوښي کې بیلې کړې وې. د پورتنۍ کاسې له سوري څخه به اوبه لاندې کاسې ته ورڅڅېدې او هغه به یې ډکوله. هر ځل چې به کاسه ډکه شوه دا به 1 ساعت و. بیا به یې کاسه خالی کوله، بیرته به یې اوبو ته کېښودله او په دې ډول دغه ساعت تر 15 کاله مخکې هم په ځینو سیمو کې دود و. د مور له خبرو داسې ښکارېده چې هغه فکر کوي پیسې لري خو د دې لپاره چنې وهي چې د پیسو بچت کول ماته راوښیي. ویل به یې شتمن هغه نه دی چې سره او سپین لري، بلکې هغه دی چې په لږو ګزاره وکړي. له دې سره چې هغې دغه ډول خبرې کولې خو زه به د هغې له سترګو څخه چې د بازار ټوکرانو ته به یې کتل پوهېدم چې رنګین پشمي ټوکر، د عاج غاړکۍ او د شترمرغ بڼکې خوښېږي. زه تر هغه چې لوی شوی نه وم په دې نه پوهېدم چې په مور مې شته ګران دي او ټول عمر یې هیله کوله چې شتمني ولري. خو له دې چې د بېوزلو د سیمې د یو طبیب میرمن وه په لږو یې ګزاره کوله. د شپې مهال به مور راته کیسې کولې. هیڅکله مې نه هېرېږي چې د دوبي په ګرمه هوا کې به موږ په برنډې کې ویده کېدو او مور مې کیسې پیلولې. پلار به مې اعتراض کاوه چې ولې د دغه ماشوم فکر په چټي شیانو ډکوي. مور به مې د پلار د اعتراض له امله غلی شوه، خو کله چې به مې د پلار خرهار پیل شو مور به مې پاتې کیسه هم بشپړه کړه. کله به یې د سینوها او کله به یې د دیوانو او کوډګرو کیسې کولې. زه اوس پوهېږم چې هغې به له دغو کیسو څخه خوند اخیست. کله چې به ما دغه کیسې اورېدلې له دې امله مې خوښېدې چې فکر مې کاوه همدا شیبه په دغو چټلو او مچانو ډکو کوڅو کې ژوند نه کوم. کله به باد د هغو شنو او زرینو لرګیو بوی چې له کښتیو به کښته کېدل زما پوزې ته راورساوه او کله به مې د هغه میرمنو د عطرو بوی احساساوه چې په روان تخت کې به تېرېدلې. ماښام به کله چې زموږ د خدای آمون زرینه کښتۍ له نیله او د لویدیځ له جلګو څخه په تېرېدا د غونډیو په لمنو کې ورکېده، په ساحل کې له جوړو کورونو د تازه ډوډۍ او سره کړیو کبانو بوی لټېده. دغه وږمه په ماشومتوب کې زما ډېره خوښېده او نن چې بوډا شوی یم بیا مې هم خوښېږي. لومړنی ښوونځی چې ما پکې د ژوند درس زده کړ زموږ د کور برنډه وه. د شپې مهال به د ډوډۍ پر وخت موږ د خپل کور په برنډه کې په کټونو کېناستو. مور به مې خواړه ویشل او زموږ په مخ کې به یې ایښودل. تر دې مخکې چې پلار مې د ډوډۍ خوراک پیل کړي د هغه په لاسونو به یې اوبه وراچولې. کله به مې د ماڼوګانو یوه مسته ډله لیدله چې شراب به یې څښلي ول. زموږ په کوڅه کې به تېرېدل او زموږ د کور تر ونې لاندې به یې خپل احتیاجات پوره کول. په طبس کې د بېوزلو کورونه له کوڅو د دیوالونو په وسیله نه بلکې د باڼسونو او لرګیو په وسیله بیلیدل. پلار مې احتیاطکاره سړی و. په هغه وخت کې به یې څه نه ویل، خو کله چې به یې هغوی لاړل نو ده به ویل یوازې تورپوستي او سوریایان په کوڅو کې خپل احتیاجات پوره کوي او یو مصري هیڅکله داسې کار نه کوي. دغه راز به یې ویل کله چې یو منګی شراب وخوري په لښتي کې لویږي او کله چې په ځان پوهېږي ګوري چې جامې یې چټلې وي. کله چې به د عطرو تیزه وږمه په برنډه کې احساس شو او داسې ښځې چې رنګارنګ جامې به یې اغوستې وي، مخونه، باڼه او شونډې به یې رنګ کړې وي او په کوڅه کې به تېرېدې نو زه به پوهېدم چې دغه ډول ښځې له عادي ښځو سره توپیر لري.
دوی به له هغو کورونو راوتلې چې د عیاشۍ لپاره جوړ شوي ول. پلار به مې ویل له هغو ښځو ډډه کوه چې تا ته وایي څومره ښکلی هلک یې. هېڅکله د هغوی بلنه مه منه او کورونو ته یې مه ورځه، ځکه د هغوی زړونه لومي دي او د دغو ښځو په ګوګل کې داسې اور دی چې تا به وسوځوي. د دغو خبرو له امله زه له ماشوموالي له ښکلو ښځو څخه چې له عادي ښځو سره توپیر لري او دغه راز د شرابو له منګیو ویرېدم. له ماشوموالي څخه پلار خپل کتنځي ته بیوم چې د هغه د معالجې لارې چارې وګورم. زه ډېر ژر د خپل پلار له ټولو کارونو، پټیو او ملهمونو سره بلد شوم. کله به چې د یو ناروغ درملنه کوله، ما به هغه ته درمل، پټۍ، شراب او اوبه ورکولې. مور مې د نورو ښځو په شان له وینو او زوی لرونکو دانو ډارېدله او هېڅکله زما د پلار کتنځي ته نه تله. یوازې هغه وخت به راغله چې پلار به مې ورته نارې وکړې. زه به ځیر وم چې پلار به مې ناروغانو ته 3 خبرې کولې. ځینو ته به یې ویل ستاسې درملنه لږ وخت اړتیا لري، ځینو ته به یې ویل ستاسې د ناروغۍ درملنه کیدای شي، او ځینو ته به یې یوه ټوټه پاپیروس یعنې د مصر معروف کاغذ ورکړه او ورته وبه یې ویل چې دا بیت الحیات ته یوسه چې هلته ستاسې درملنه وکړي. بیت الحیات هغه ځای و چې د سختو ناروغانو درملنه به هلته کیده، او کله چې به یې کوم یو هلته واستاوه نو ویل به یې خوراکه. له دې سره سره چې پلار مې د بېوزلو طبیب و، کله کله به ورته شتمن ناروغان هم راتلل، او کله خو به د ساعتګیري او عیاشیو له کورونو څخه هم ځینې کسان زما پلار ته راتلل چې ګران بیه کتان کالي به یې اغوستي ول. کله چې 7 کلن شوم، مور مې د ماشومتوب لنګ راواغوسته او د آمون معبد ته یې بوتلم چې د مصري خدایانو تر ټولو ښکلی او ستر معبد و. هلته یې د دې لپاره بوتلم چې یوه قرباني ووینم. یو اوږد واټ چې په دواړو غاړو کې په مشخصه اندازه ابوالهول ناست و تر معبد غځېدلی و، او کله چې معبد ته ورسېدم ومې کتل چې د معبد دیوال دومره اوچت و چې ما یې پورتنۍ برخه په سختۍ سره لیدای شوه. کله چې د معبد انګړ ته ننوتو نو پلورونکو هر یوه د مړو کتاب، په نړۍ کې تر ټولو پخوانی لیکل شوی کتاب همدا مصري کتاب دی چې د مړو کتاب نومیږي. زما مور ته وړاندې کاوه، خو موږ په کور کې د مړو یو کتاب درلود، بل ته مو اړتیا نه وه. مور مې له خپله لاسه د مسو یو بنګړی راوایسته او د قربانۍ په مراسمو کې د ګډون د حق لپاره یې معبد ته ورکړ. د معبد ملایانو سپینې جامې اغوستې وې او سرونه یې خریلي او بیا داسې غوړ کړي ول چې پړک یې واهه. دوی پر یوه غوایي راټول ول او حلالوه یې. د غوایي د دواړو ښکرانو په منځ کې یو مهر ځوړند کړی و چې داسې ښودله د دې سخوندر په بدن کې یو تور ویښته هم نشته. کله چې غویی حلال کړ د مور له سترګو مې اوښکې وبهېدې، خو ما د غوایي حلالولو ته پام ونه کړ، بلکې د معبد ستنو او د جنګونو انځورونو ته مې کتل چې پر دیوالونو کښل شوي ول. کله چې له معبده راووتو مور مې زما له پښو څخه زاړه بوټان وایستل او نوي هغه یې راپورته کړل. کله چې کور ته ورسېدو د غرمې له ډوډۍ وروسته مې پلار پر سر لاس راکېښود او راته یې وویل چې تر اوسه 7 کلن شوې او باید ځان ته یو کسب غوره کړې، نو غواړې څه کاره شي؟ ما وویل نیت مې دا دی چې سرتیری شم، ځکه تر ټولو غوره لوبه چې ما به په کوڅه کې له ماشومانو سره کوله د سرتیرو لوبه وه. ما به لیدل چې سرتیرو ځلاندې تورې درلودې او په واټونو کې به ګاډۍ په ډېر ځواک تېرېدلې او په عرابو یا تیرونو کې به یې رنګارنګ رپي رپېدل. له دې پرته پر دې پوهېدم چې سرتیري لیک و لوست ته اړتیا نه لري، او ما له هغو ماشومانو څخه چې ښوونځیو ته به تلل د لیک و لوست پر مهال د وهلو او ځورونو ډېرې خبرې اورېدلې وې. دوی به ویل ښوونکی د هغه ماشوم ویښتان دانه دانه شکوي چې له بې پروایۍ خپله لیکدړه ماتوي. پلار مې زما له ځواب سره په سوچونو کې ډوب شو او اغېزمن شو. بیا یې زما مور ته وویل چې خټین ګړی ورکړي. مور مې ګړی ورکړ، پلار مې په یوه لاس زه ونیوم او په بل کې یې ګړی ونیو او د نیل غاړې ته یې بوتلم. د نیل پر غاړه مې ولیدل چې ځینې پنډیان له بیړیو څخه بارونه راکوزوي. یو څارونکی یې پر ملا باندې په متروکو وهي. پنډیان چې خولې پرې راماتې وې ستړي ستومانه یې بارونه راکوزول او بیړۍ یې تشولې. پلار مې وویل وګوره دغه کسان پنډیان او جوالیان دي. د هغوی پوستکی دومره سوځېدلی چې د تمساح تر پوستکي هم پڼ شوی دی، خو اړ دې تر بیګا پورې تر همداسې متروکو لاندې زیار وګالي او کله چې د شپې کور ته ستانه شي نو خواړه یې پیاز او ډوډۍ وي.
د کروندګرو ژوند هم همداسې دی او ټول هغه کسان چې په خپلو دواړو لاسونو کار کوي همداسې ژوند کوي. ومې ویل پلاره نه غواړم چې پنډي یا کروندګر شم، نیت مې دی چې سپاهي شم. سپاهیان بریښنده تورې لري، د ځینو په غاړه کې د سرو زرو غاړکۍ وي، له جنګونو څخه سرو سپین زر وینځي، مریونه راولي او خلک یو بل ته د هغوی د جنګونو او میړانې کیسې کوي. پلار مې څه ونه ویل، زه یې له ځان سره له هغه ځایه رهي کړم. د شرابو یوه پلورنځي ته ورغی او په منګي کې شراب راواخیستل او رهي شو. وروسته بیا د نیل پر غاړه یوې خټینې جونګړې ته ورسېدو. پلار مې سر ور دننه کړ او نارې یې کړې، ای نتب. یو خیرن بوډا چې یو لاس یې درلود او داسې لونګ یې اغوستی و چې له خیرو یې اصلي رنګ نه معلومېده، له جونګړې راووت. ما پلار ته په حیرانتیا وویل، پلاره ایا زړور او مشهور سپاهي عینتب یعنې همدا دی؟ پلار مې بوډا ته سلام وکړ. هغه سړي خپل لاس د سپاهیانو په دود پورته کړ او عسکري سلام یې وکړ. د هغه د کوټې په مخ کې اوږده څوکۍ یا هغې ته ورته کوم شی نه و، نو اړ شو چې پر ځمکه کینو. پلار مې د شرابو منګی د هغه مخې ته کېښود، هغه هم په یو لاس منګی خولې ته نږدې کړ او په حرص سره یې وڅښل. پلار مې وویل، عینتبه زما زوی سینوهه هم غواړي سپاهي شي. ما تا ته راوست چې زموږ د سترو جنګونو یوازینی پاتې شوی اتل وګوري او د دغو جنګونو کیسې ستا له خولې واوري. عینتب چې ګڼې سپینې وروځې درلودې، خوله یې کنډاسه او څېره یې قهرجنه وه، وویل، په امون قسم درکوم آیا ته لیونی شوی؟ بیا په کنډاسه خوله مرګونې خندا وکړه، ویې ویل، که زما د هرې ښېرا او کنځلې په بدل کې چې ځان ته مې کړي دي یو غوړپ شراب ترلاسه کړي وای، نو هغه حوض به مې ډک کړی و چې فرعون د خپلې ښځې د لمبېدا لپاره جوړ کړی دی. ان د یوه کال لپاره به مې د طبس ټولو اوسېدونکو ته شراب ورکولی شوی. ما ورته وویل، تاسې مې اورېدلي چې عسکري د نړۍ له ویاړمنو دندو څخه ده. عینتب وویل، په دغه هېواد کې شهرت او عسکري د حیواناتو خوشایي دي چې مچان پرې راټولېږي. ما چې له خپل شهرت څخه کومه استفاده کړې هغه دا ده چې نن سبا یې نورو ته کیسې کوم چې یوه ګوله ډوډۍ او یو غوړپ شراب راکړي او هغه هم په 100 کې یو کس راکوي. نو تا ته وایم چې د نړۍ په دندو او کسبونو کې هیڅ یو د عسکرۍ په شان بد نه دی او د یو سپاهي د ټول ژوند ویاړونه دغه ژوند دی چې ته یې ګورې. له هغه وروسته عینتب د منګي ټول شراب پر سر واړول او د شرابو تودوخې د هغه مخ سور کړ. سر یې اوچت کړ او ویې ویل، آیا زما دغه ډنګر او له ګونځو ډک ورمېږ ګورې؟ دا هغه ورمېږ دی چې یوه ورځ 5 امیلونه پکې ځوړندول او په خپله فرعون هغه زما غاړې ته راچولي وه. کله چې به د جګړې له ډګره راستنېدم دومره غوڅ شوي لاسونه به مې راوړل چې زما د کېږدۍ په مخ کې به د هغو یو څلی جوړ شو. خو نن سبا له دغو ټولو ویاړونو او سرو زرو ماته هیڅ هم پاتې نه شول. سره زر مې له منځه لاړل، مریان وینځې مې مړه شوي یا هم وتښتېدل او زما ښی لاس هم په جنګ کې غوڅ شو. تر هغه چې ځوان وم شپه ورځ به مې په دښتو کې په لوږه او تنده کې مبارزه کوله. اوس چې بوډا شوی یم بیا هم وږی او تږی یم. که دې له پلاره پوښتنه وکړې چې کله د یو عسکر لاس پرې کوي او بیا یې هغه ټپي لاس په سرو کړو غوړو کې ننباسي، په هغه کس به څه تېرېږي؟ هغه یو ډاکټر دی او دغه پوښتنه به ډېره ښه درته ځواب کړي. زما د بدن د هر غړي غوښه او ټوټې د جنګ په یو ډګر کې پاتې دي. خپل غاښونه او ویښتان مې توی شول. که نن سبا ستا د پلار په شان کسان له ما سره مرسته ونه کړي، باید د امون د معبد پر وړاندې سوال وکړم. له دغو خبرو وروسته عینتب د شرابو منګي ته وکتل او ویې ویل، له بده مرغه خلاص شو. پلار مې له لاسه د میسو یوه کړۍ وایستله او هغه ته یې ورکړه چې د شرابو بل منګی وپیري. هغه یو ماشوم راوغوښته، ویې ویل، دغه میسي بنګړی یوسه او شراب پرې واخله. پلورونکي ته ووایه چې ښه شراب نه غواړم، بلکې په منځنیو مناسبو شرابو باندې دي ټول منګی را ډک کړي او پاتې میس دي بیرته راولېږي. ماشوم ولاړ او ما له ځان سره وویل، د عسکرۍ ګټه دا ده چې یو سپاهي د لیک لوست ته اړتیا ونه لري او باید ښوونځي ته د تګ زیار ونه ګالي. عینتب وویل، سمه خبره دې وکړه. یو عسکر لیک لوست ته اړتیا نه لري او باید یوازې وجنګېږي، خو که سواد ولري پر نورو عسکرو به قمنداني وکړي او نورو ته به حکمونه کوي چې وجنګېږي. ناشونې ده چې یو نالوستی سړی صاحب منصب شي او ان یوه سل کسیزه ډله هغه کس ته نه سپاري چې لیک لوست نشي کولی.
تل همداسې وو او همداسې به وي. میکا اولټاري دغه کتاب د تاریخي اسنادو له مخې چې د پاپیروس په کاغذ لیکل شوي ول لیکلی دی او هغه اسناد چې فنلنډي لیکوال ترې استفاده کړي لږ تر لږه له میلاده 1500 کاله مخکې لیکل شوي دي او 3500 کاله مخکې په مصر کې هغه څوک د پوځ افسر یا صاحب منصب نشوی جوړېده چې لیک لوست به یې نه وزده. خو په 21مه پیړۍ کې په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې ډیر نالوستي کسان جنرالان او مارشالان شول. ژباړن نو ای هلکه که ته هم غواړې په راتلونکي کې په عسکرو حکمونه وچلوي باید لیک لوست زده کړي او بیا به هغه کس هم درته سر ټیټ کړي چې په غاړه کې د سرو زرو امیل وي پر روان تخت به سپور وي او غلامان به دې د جنګ ډګر ته بیایي. په شرابو پسې تللي ماشوم له شرابو ډک منګی راخیستی و او بیرته راستون شو چې ورسره د بوډا سترګې له خوشحالۍ برېښې دي او ویې ویل ستا پلار هیڅ وخت جنګ نه دی کړی اندې او لیندۍ مزی نشي کشولی او یوه توره له پوښه نشي ایستلی خو له دې امله چې لیک لوست کولی شي نن سبا ډیر ښه ژوند لري او له دې امله چې نیک خویه انسان دی زه ورسره بخیلي نه کوم. کله چې ما ولیدل بوډا منګی په لاس کې پورته کړ او له دې ویرې چې د هغه نشه پر موږ اغېزه ونه کړي او موږ هم د اوبو په لښتي کې ونه لویږو چې نور خلک مو جامې ولوټي نو د پلار له ستونی مې راکاږه چې له هغه ځایه لرې شو. کله چې موږ لرې شو انتب د جنګ یوه سندره ویله او هغه ماشوم ورته خندل چې ده ته یې شراب راوړي ول. زه چې سینوهه نومیږم له خپلې دې پرېکړې تیر شوم چې په راتلونکي کې به سپاهي کېږم او په دې توګه بله ورځ ښوونځي ته